قدرمنو په بني اسرائیل کې یو نسل داسې پاته سوی دی چې د الله تعالی د سرکشي او نافرمانی په انجام کې دوی بیزوګان جوړ سوي دي، خنزیران ځینې جوړ سوي دي، دا د دوی شکلونه مسخ سوي دي، بدل سوي دي. دا یاد لراستئ د بني اسرائیلو سرکشیانو باندې زه ډېر درته غږېدلی یم. د انبیا علیهم الصلاة والسلام په ذکرونو کې ما بېلابېل دوی درته ښوولي دي، خو نن پر اصحاب سبت یا د سبت والا خلق یا د سبت والا قام، سبت سین بی تی دا تورې په قرآن پاک کې استعمال سوی دی. د دغه قام دپاره دا یو ورځ وه، سبت یې ورته ویلی. شالید یې داسې دی چې د موسی علیه السلام په زمانه کې د جمعه د یعقوب علیه السلام، ابراهیم علیه السلام او زموږ تر دا اوسه وخته پورې جمعه چې ده دا مقدسه ده. بني اسرائیل ضدګر قام وي، دا د جمعې مقدس والی نه خوښاوي ول موږ ته به د افتیر ورځ راکوي. نو بیا الله تعالی دغه سوال چې دی د دوی غ قبول کړي، دا په قرآن کې راغلی دي. زه آیت در سره شریکوم چې بس د دوی دپاره د افتیر ورځ چې ده دا مقدسه ده، محترمه ده، د دې په اړه به خپل احکامات وي د الله تعالی، دوی به د هغه منل کوي او که نه منل بیا به سرکشان وي او حساب ورسره کیږي. نو الله تعالی او موسی علیه السلام ته ویلي دي چې ته د دوی د دغه خبرې پروا مه کوه، د قیامت په ورځ به زه حساب ورسره کوم که دوی هر څونې په دا ورځو کې اختلاف ږدي. دا په قرآن کې راغلي. نو داسې وسو چې د جمعې د ورځې په نسبت د هفتې ورځ ورته کښېښول سوه. دا مقدسه داسې ده لکه اوس چې زموږ د جمعې ورځ مقدسه ده، د جمعې یو خاص لمونځ کوو، عبادت کوو، او کله چې هغه دویم اذان وسي، دا دویم اذان په خطبې له مخه ځکه کیږي چې الله تعالی وایي چې تاسو د جمعې اذان واورئ نو کاروبار بند کاستئ، سوداګریانې بندي کاستئ، د دنیا حساب کتاب بند کړي. نو علما راولاړ سوي دي دا دویم اذان یو خطبې ته نږدې ځکه ایښی دی چې هغه اذان باندې خلک ګنټه نیمه ګنټه له مخه کېږي، ښایي په دغه آیت باندې ونیول سي، ماخوذه سي. نو د اسانتیا دپاره دغه اذان و خطبه ته نږدې ایښی دی. له دغه پس نو یو شی هم نه دی جایز چې څوک یې کوي. دغه رنګه د قرآن پاک له رویه په بني اسرائیلو کې د افتیر ورځ مقدسه وه، دا له کاروباره په دغه ورځ بند و، یو خصوصي عبادت به دوی کاوی. د الله تعالی ځینې احکامات ول چې نور ورځو کې به یې نه راګرځول، په دغه ورځ باندې راګرځولي ول. هغه کارونو څخه خصوصا د مایانو ښکار. اوس نو که سړی قرآن پاک سم په تفصیل ووایي یا تفسیرونه ووایي، نو علماو لیکلي دي چې دا قام چې وایي دا د بیر کلزم ورته وایي، د دغه په غاړه باندې آباد وایي، دغه بني اسرائیلو. اکثر علماو لیکلي دي چې نبی داود علیه السلام، نو د داود علیه السلام زمانه ته چې دا خلک را رسیږي، 6 ورځې د دغه دریاب پر غاړه باندې دوی مایا نیسي، هم یې کاروبار کوي هم یې خوري. تجارت د دوی دغه و پیشه یې دغه وه. نو الله تعالی حکم دا وی چې تاسو د هفتې په ورځ باندې مایان مه نیساستئ، نور 6 ورځې خپل دغه کار جاري ساتئ. دغه خلکو څه چل وکئ چې د هفتې ورځې ته 3 ډلې پکې جوړې سوې. یو هغه ډله وه چې مایان یې نیول، یو هغه وه چې نه یې نیول، یوه په مابین کې وله نه مایان نیول او نه دا د نیول والا راګرځول. دا چا چې نه نیول دغه به ودوخ ته ویلې چې دا مه نیساس، دا بد کار دی. نو کله چې عذاب راځي دا یوه ډله پاته سوې ده چې له دوی زه تعلق هم پرې کړی و، دوی یې منع کړي هم له دغه کاره، او یو وخت نوګر سره لګیا و په دغه. دا د مابین والا چې دي پر دې باندې هم مفسرین غږېدلي دي چې دا پټه خوله ول، کار یې نه پلرلی، نایان خې نه نیول، خو دا ګناهګارو ته یې ګناهګاره نه ویل، راګرځول یې نه. نو اکثرو لیکلي دي چې دا هم په عذاب اخته سوي وو. نو غرض دا چې دغه 3 ډلې چې وې دا داسې وې چې دا د دریاب مایان به دوی نیول. نو یوه ورځ به بیا دوی ځینې بند و، دا د هفتې ورځ. هفتې په ورځ به دوی څه چل کاوی، د سهار هفته ده، نو نن د جمعې په ورځ به دوی داسې چلونه وکړو، د دریاب پر ځای باندې به لوی لوی کړي وکښل، ځکه چې د هفتې په ورځ مایان د دریاب غاړې ته بیخي ډېر راتلل. قرآن دا وایي چې دا د دوی امتحان وي، په دغه ورځ بیا مایان هم ډېر راتلل. یعنی په دا نور ورځو کې به دوی ته نه ښکاره کېدل لکه د هفتې په ورځ، او دوی ځینې بند وو. د دوی په زړه غوښتې چې پارون نه و، سبا به نه وي، دا نن دونې ډېر دي، ته راسې دښته چم وکړو. نو د جمعې په ورځ بیا کډي وکښل، یا بیا لوی جالونه ورته کښېښول، د اتوار په ورځ به ورالو بیا دا مایان وړل. چل یې دغه کاوی، له دغه څخه الله تعالی ګرځولي وو، بند کړي وو. بیا نو دا کام چې دی په خپل انجام رسېږي، قرآن پاک د دې خبرې ګواهي ورکوي
4-5 ځایه دا ذکر راغلی دی. زه در سره شریکوم آیتونه. الله تعالی وایي ما د دوی شکلونه بدل کړل، وایي تاسو چورت پر وواستئ هغه خلک چې د هفتې په ورځ باندې دوی زما حکم نه منلی، د دوی مخان مو وګرځول، بدل مو کړل، خنزیران مو ځین جوړ کړو، بیزوګان مو ځین جوړ کړو. کونو قردة خاسئین 2 ځایه راغلی دی په قرآن کې. نو د دې دا مطلب دی چې دا بیزوګان سي، دا ذلیله بیزوګان دا دغه کام وي. نو کله چې د حضرت قتاده رحمت الله علیه مفصل حالات سړی وګوري، هغه لیکلی دي چې ځوانان چې وو دا بیزوګان ځینې جوړ سو، زاړه چې وو دا بیا خنزیران ځینې جوړ سو. او دا نمونه هم نو چې دوی باقاعده په دغه نسل بدل سو، بلکې د خپلوان چې دي دا یې پیژندل او چې به کله ورانږدې سول نو هغو ته بیا زړل. هغه پاته خلک چې وو، قرآن د دې خبرې ګواهي ورکوي چې په دوی کې مې یو څه خلک پاته کړل. او الله تعالی دا خبر هم لیکلی دی چې په هغه وخت چې پاته سو هغو دپاره هم عبرت، له دوی پس چې راځي د هغو دپاره هم عبرت وګرځول سو. د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه له خولې څخه د صحیح مسلم یو روایت دی چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم د خلکو پوښتلي وي چې دا نسلونه چې بدل سو، بیزوګان او خنزیران ځین جوړ سو، آیا دا اوس خنزیران او بیزوګان له هغه نسله څخه دي؟ نو ده ورته ویلي وي چې دا هغه نسل نه دی، بلکې دا دواړه پخوا هم موجود ول. دا انسانان چې په دغه شکل واوښتل دا د عذاب په شکل کې، نو د ده حدیث دی چې دا بیا ختم کړل سوي وو. دا یاد لرئ، دا په صحیح مسلم کې موجود دا حدیث دی. نو دغه د بحر کلزم په غاړه باندې یا د کلزم دریا په غاړه باندې د بني اسرائیلو دغه شمیر چې دی، دا کام چې دی، ځینې علماو 70,000 ځینې 80,000 یاد کړي دي چې دا بس وو د غونې کسان چې انجام ته رسېدلي وو. په هغو کې دا ښه خلک چې دي دا پاته سوي وو. اوس نو قرآن واورئ، وایي ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت. وایي تاسو په هغه خلکو باندې حال وکړئ چې ډېره زیاتوب یې کاوه یا ډېره زیاتي یې کوله د هفتې په ورځ باندې. فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین. نو بیا ما ورته وویل چې تاسو بیزوګان سئ ذلیله. او فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظة للمتقین. الله تعالی وایي دا واقعه چې ده، دا پیښه چې ده، دا د عبرت دپاره ده، د هغو دپاره چې د هلته څه پاته سو، او وما خلفها د هغه دپاره چې وروسته راځي ما او تا ښیي. نو زموږ دپاره هم عبرت دی په دې کې. کونو قردة خاسئین، دا ته وایي بیزوګان جوړېدل. دا آیت دی. اوس نو د خنزیر والا آیت هم در سره شریکوم. بل ځای بیا د خنزیر توری هم ورسره راوړی دی. نو دا په سورة البقره کې راغلی د دوی آیت دی. دغه رنګه که تاسو قرآن پاک پر مخ باندې وګورئ، الله تعالی په سورة النساء کې بل ځای وایي یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت. وای داسې خلک چې دي، وای دا د ایمان والاو تاسو وګورئ، موږ پر تاسو باندې د یو تصدیق شی نازل کړی دی، قرآن شی چې له تاسو سره دی، او موږ به بدل کو د ځینو خلکو مخان پر شا به واړو، بدل به کو وبې ګرځو، داسې به په لعنت ولړو لکه تر دوی له مخه چې موږ په لعنت لړلي وو اصحاب السبت. دلته د مخ د بدلولو تصدیق وسی، ان نطمس وجوها فنردها، مخان به پر شا وګرځوم علی ادبارها. داش نو دوی حیوانان سو، مخانې سره چپه سو، هی د انسان مخ پاته نه سو، ډېر په عذاب اخته سو. نو دغه د قتاده خبره ده، وایي خپل ځانونه هم پېژندل، خپلوان یې هم پېژندل چې به وراغل. بل ځای دغه خبره الله تعالی بل ځای بیا کړې ده. په سورة المائده کې وایي د کم یو حال درکم، هغه چې زه ډېره بده جزا ورکوم، او هغه چې د الله تعالی په لعنت ولړل سي او پر هغو باندې غضب کوم، له هغو څخه بیزوګان جوړوم، خنزیران جوړوم، ځکه چې دوی د شیطان منلی دي او دا ډېر بد خلک دي او دا له لارې چپ سوي خلک دي. آیت دا دی، کل هل انبئکم بشر من ذلک مصوبة عند الله من لعنه الله وغضب علیه وجعل منهم القردة والخنازیر. دا ګورئ خنزیر توری هم یاد سو، د خنازیر په شکل کې، په جمع شکل، یعنی هغه چې ما بیزوګان او خنزیران ځین جوړ کو. دارنګ کم وعبد الطاغوت، دا د شیطان خبرې منلې، اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل. دغه بدتر خلک دي او دا له لارې چپ سوي خلک دي، په بده درجه کې دوی پاته دي. دا بیا قرآن دی. نو الله تعالی د دوی ذکر راوړی دی، د خنزیر په شکل کې بدل کړي دي، د بیزو په شکل کې بدل کړي دي چې موږ بیزو ورته وایي.
اوس نو بل ځای بیا الله تعالی په سورت اعراف کې بیا دا خبره راوړې ده واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون ولا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. اوس نو وایي د هغه کلي یا د هغه ځای بستی چې ورته وایي حال که پوښتې نو هغه د دریا په غاړه چې آباد ول او دوی چې تر حد تیر سول د هفتې په حکم کې اذ یعدون فی السبت یعنې د هفتې ورځ بیا وایي چې د دوی دپاره چې به مایان راتلل او د هفتې په ورځ د اوبو پر سر باندې الله تعالی د دې خبرې دغه کوي چې په دغه ورځ به ډېرو لا یثبتون لا تاتیم چې بله ورځ د هفتې بغیر به دونې ډېر نه راتلل نو دا امتحان وي بله ورځ به لږ به یې نیول دوی به یې کتل بله ورځ به یې ورا ډېر په دغه ورځ به یې نه نیسي اوس ډېر دوی به څه کوي کذلک نبلوهم بما کانوا یفسقون دارنګه موږ دوی وازمایل او دوی نافرمانه ثابت سول نو بیا په دوی کې فرقې ځله دوې شوې دا ماسې په سر کې درته ویل وایذ قالت امة منهم لم تعظون قوم الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شدیدا یوې فرقې ول دغه څه نصیحتونه دي څه واسطه دا عالم غر کېږي دا ته عالم الله تعالی عذاب ورکوي دا نه سمیږي نو دا خلک قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. دلته بیا الله تعالی وایي ما و دوی ټول چې بزوګان ساستئ ذلیله بزوګان به درځه جوړ کړم. دلته ګورئ د ګیرو ذکر راغلی د ډلې ذکر راغلی ځینو بس زړه ته لوېدلي چې دا نه سمیږي و دې ته نو څه نصیحت کوي دا ښه خلک و د هغو سر په خلاص و ځکه چې هغو لار زنجلا کړې وه هغو ډېر نصیحتونه ورته کړي خو دوی دا خبره نه منله. اوس نو که چیرې تاسو بیا سورت نحل وګورئ په هغه کې هم الله تعالی دغه خبره راوړې ده انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیه هغه ما په سر کې درته ویلي چې تاسو وګورئ هغه د هفتې ورځ چې وایي ما مقرر کړې ده په دوی کې په دې کې به دوی اختلاف کاوه و ان ربک لیحکم بینهم یوم القیامت الله تعالی به د قیامت په ورځ په دوی کې بیا حکم کوي فیما کانوا فیه یختلفون چې دوی په دې کې څه اختلاف کوي یعنی جمعه نه غواړو هفته راکه په دې باندې د دوی دغه تکرار وي زور یې وي چې دا ورځ موږ ته مقدسه وګرځوه پس د دوی به یو غرض ضرور پکښې یو شای دغه د مایانو ذکر چې دی دا دارنګه بیا که لور پر مخ راغلی وای نو بیا دغه ویل د هفتې په ورځ مایان ډېر را روان دي ته داسې وکړه نبي ته به یې ویل چې ته اوس دغه واړوه اتوار ته موږ مقدس کړو نو به د هفتې په ورځ موږ ډېر مایان نیسو هغه الله تعالی په قرآن کې ما دوی ازمایل چې په کومه ورځ دوی بند په هغه ورځ مایان ډېر وراوستل دوی مکتل نو د دغه سره دا نه دي تړلي چې ته به خامخا له امتحانه سره تړلي دي غرض دا چې اصحاب صاحب دا په انجام رسېدلی کام دی د قرآن له رویه دا تباه سوي دي مسخ سوي دي د دوی رنګونه د بیزوګانو په شکل کې د خنزیرانو په شکل کې قرآن په دې ګواه دی او د بني اسرائیلو دغه نسل چې دی یا د 80,000 کسان دا ختم سوي دي موږ دپاره سبق دغه دی چې بس څوک د الله تعالی حکم نه مني هغه به هم دغه رنګه په انجام رسېږي که دلې و که هورې